बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरो। उम्मीद दी چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش زده کولو لپاره یو نوې سیریز شروع کړې ده، ورډ اف د ډے. د دې مطلب دا دی چې مونږ به روزانه یو نوې ټکی د انګلیش زده کوو. د دې نه مخکې مونږ یو ټکی الریډي کړی دی او نن زمونږه د ورډ اف د ډے ورډ نمبر 2 دی. صحیح ده؟ نننې ټکی زمونږه دی ټریپیډیشن. ټریپیډیشن کله چې هم تاسو نوې ټکي واورئ نو پکار چې تاسو په زور باندې په خوله باندې ووایئ چې تاسو په دې باندې خوله راواوړي او تاسو د دې بالکل صحیح پرونانسیشن کولی شئ. نو تاسو اوس یو پیره زما سره اول دا ټکي ووایئ، زه بیا تاسو د دې په مطلب باندې پوهه کوم. صحیح ده؟ ټریپیډیشن. ټریپیډیشن. اوس ټریپیډیشن ویل کېږي یری ته، سړی چې ویریږي یا د سړي سره د یو څیز غم وي ډېر زیات. صحیح ده؟ یریږي په یو څیز باندې، هغې ته ویل کېږي ټریپیډیشن. د دې لپاره په اردو کې ټکی راځي ګبراهټ یا ډر یا خوف، دې ته ویل کېږي ټریپیډیشن. په پښتو کې ورته یره ویل کېږي، سړي سره یره وي د یو څیز په باره کې. اوس په انګلیش کې د دې یری دپاره نور ټکي هم استعمالیږي. په هغې کې راځي فیر. فیر هم ویل کېږي یری ته. دغه شانتې بل ټکی راتلی شي وری. وری هم ویل کېږي یریدلو ته چې سړی ویریږي. صحیح ده؟ دغه شانتې بل یو ټکی هم کېدی شي ټینشن، یعنی سړي ته ټینشن وي د یو څیز نه، سړي سره غم وي. دا هم په پښتو کې هم ډېر استعمالو که نه، ما ته ډېر زیات ټینشن دی. نو دغه ټینشن او دغه شانتې بل یو ټکی هم کېدی شي ایجیټیشن. دا څلور وانه ټکي تاسو وګورئ، د دې ټولو مطلب هم دی یره، څنګه چې د ټریپیډیشن مطلب هم دی یره. اوس یو کس دا خبره هم کولی شي چې مالا فیر یا وری ټکی راځي نو زه بل نوې ټکی ولې زده کړم. نو دا ډېر غلط آرګومنټ دی. صحیح ده؟ په دې کې دا ډېر غلط بحث دی، ځکه چې ته خو به کله یو خبره کوې نو ته به فیر او یا وری استعمال کوې چې بل ته کس ته خبره کوې. اوس که فرض که بل یو کس تا ته خبره کوي او هغه پکې ټریپیډیشن استعمال کوي نو ته به بیا په هغې باندې څنګه پوهېږې؟ تا ته به څنګه پته چې د دې ټکي څه مطلب دی، هغه څه خبره ماته وکړله. نو پکار ده چې مونږ هر یو ټکي زده کړو، هر یو نوې ټکي مونږ زده کړو، نو د دې سره به زمونږ انګلیش هم ښه کېږي او زمونږ به ورسره ووکیبلري هم زیاتېږي. نو کېدی شي چې د ډېرو کسانو دپاره دا ټریپیډیشن یو نوې ټکی وي، نو دا هم تاسو په خبرو کې ځان له استعمالولی شئ او د نن نه پس پکار چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دا په خبرو کې استعمالوئ چې تاسو د دې سره عادت شئ او تاسو ته دا ټکی یاد شي. صحیح ده؟ اوس زه تاسو له یو دوه درې اګزامپلز در کوم چې تاسو به ټریپیډیشن په سنټینس کې څنګه استعمالوئ. مثال په طور اوس په پاکستان کې خو په KPK کې خاص کر بیا الیکشن را روان دی که نه؟ نو په الیکشن کې تاسو خیال کړئ د ټولو سره غم وي، په ظاهره باندې خو ټول خوشحاله یو ټول خاندي، هر سړی وایي چې بس زه به ګټم، خو په اصل کې په زړه کې ټول یریږي چې هسې نه چې وبهیم. هغه یرې ته ویلې کېږي ټریپیډیشن چې ستا سره په زړه کې یره وي. صحیح ده؟ فرض که زه یو سینټینس وایم چې there is a lot of trepidation about the upcoming election. د را روان الیکشن په باره کې ډېر زیات ټینشن دی، د هغې په باره کې ډېره زیاته یره ده او یره سره ما راته اوس ووایي چې هر سړی په زړه کې یریږي چې هسې نه چې وبایلمه. صحیح ده؟ نو دغه شانتې تاسو ټریپیډیشن استعمالولی شئ. اوس دا فکر تاسو په اردو کې داسې ویلی شئ چې آنے والے الیکشن کے بارے میں بہت گھبراہٹ ہے. د را روان الیکشن په باره کې ډېره زیاته یره ده. یا بل یو اګزامپل تاسو اخیستی شئ چې the boy opened the door with great trepidation. हलक ढेर په یره سره दरवाज़ा खुला हुआ करला. लड़के ने बहुत घबराहट के हालत में दरवाज़ा खोला या लड़के ने बहुत घबराहट के साथ दरवाज़ा खोला. यो लास्ट एग्जाम्पल अखलू. सही था? Did you feel any trepidation while talking to the director? تا چې کله د ډایرکټر سره خبرې کولې نو تا یره محسوسوله؟ نو بیا به څه راځي؟ Did you feel any trepidation. فیل به راځي ځکه چې یره خو خلک محسوسوي که نه، نو ځکه زه وایم چې ډیډ یو فیل، زه تپوس کوم. نو دغه شانتي تاسو دا فکر په اردو کې هم ویلی شئ. مثال په طور ډایرکټر صاحب سے بات کرتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوئی تھی. نو دغه شانتي دا ټکي مونږ استعمالو. نو تاسو له اوس پکار چې تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ او په کمنټس کې دا ټکي استعمال کړئ په سنټینس کې. تیر کم ټکي چې ما تاسو ته ویلی و کرکس، هغه ډېرو کسانو په د هغې د استعمال کولو کوشش کړی و، خو
په دې کې تاسو خیال کوئ ډیر د ګرانې فقرې جوړولو کوشش مه کوئ. د هغې د وجې نه ډیرو کسانو ډیر غلط سنټنس جوړ کړي دي او داسې سنټنس پکې ځینو کسانو جوړ کړي دي چې زه هغه سنټنس ټیک کولی هم نشم، دومره غلط دی. نو تاسو کوشش کوئ چې اسانه فقره لیکئ. زما مطلب صرف دا دی چې تاسو د دې ټکي په مطلب باندې پوه شئ. هغه تاسو ماته په اسانه فقرې سره هم ښوولی شئ چې زه په دې ټکي باندې پوه شوی یم. نو د ډېرې ګرانې فقرې جوړولو کوشش مه کوئ. صحیح ده؟ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به د یو بل ورډ اف د ډے سره میلاویږو. تر هغې پورې ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.